بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ وئ. تاسو ته د کانکور عمومي بانک سوالونو حلولو ته راغلاست وایم. په دې برنامه کې به انشاءالله د کانکور سوالونه څه کېږي. تقریبا په دې کې ما مجموعاً 3000 سوالونه راټول کړي دي چې په دې 3000 سوالونو کې 80% د کانکور سوالونه دي. هم د 1492 او 1491 کال څخه را په دې خوا 40% مشابه کانکور ته سوالونه دي. کله چې یو تاسو دا برنامه تعقیب کړئ چې هیڅ مو ریاضات زده نه وي، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د ریاضاتو سوالونه ساده کړئ. په دې کې ما د پولینوم څخه سوالونو پیل کړی ده. په احتمالات او احصایه باندې پای ته رسیدل دي. د حساب برخې سوالونه ما نه دي راخیستي په دې خاطر چې په کانکور کې د حساب برخې سوالونه ډېر کم تر سترګو کېږي. یعنې د حساب برخې څخه ډېر کم سوالونه په کانکور کې راځي. اکثره سوالونه چې د الجبر الي ریاضاتو کې دي. په همدې خاطر ما همدغه د الجبر او الي ریاضاتو سوالونه راټول کړي دي. لومړی پولینوم وایو. پولینوم کې تقریبا 130 سوالونه به ساده کوو چې دا تقریبا په شپږو یا 5 برنامو کې پای ته رسیږي. په همدې ډول په دې به مطابقت وایو. مطابقت چې به په ترتیب سره مخکې ځو. معادله نه مساوات. په همدې ډول به انشاءالله الجبر په ترتیب سره پای ته رسوو. په الجبر سي بیا کله تله ژوند راکو الي ریاضات وایو. انشاءالله چې واړه درسونه به په تفصیل سره پای ته رسوو. رزو د سوالونو ساده کولو ته موږ ته لومړی پولینوم راکړه ده. په لومړی سوال کې فیکس پولینوم ده. وایي تاسو پی یو او پی سی پر مجموعه پیدا کړئ. دا په دې معنا چې تاسو د متحل پر ځای یو ځل یو په پولینوم کې وضع کوئ او بیا دوباره سی پر وضع کوئ. د دې دواړو پولینومونو مجموعه لاسته راوړئ. دې ته ویل کېږي د پولینوم قیمت ګذاري. موږ په پولینوم کې قیمت ګذارۍ کې زده کړي دي کله چې متحول پر ځای یو حقیقي عدد په پولینوم کې وضع کړلی شي. یو حقیقي عدد لاسته راځي چې همدا حقیقي عدد د پولینوم د قیمت په نامه یادیږي. نو په دې ډول کولی شو د پولینوم قیمت پیدا کو. یو ځل د متحول پر ځای متحول پر ځای یو وضع کو، یعنی پی یو به مساوي شي یو په توان د 4 مون پی یو په توان د 3 مون پی یو په توان د 2 مون پی یو په خپل حال باندې. موږ په ریاضاتو کې زده کړي دي چې یو په توان د هر عدد مساوي کېږي لیو سره. یو په توان د هر عدد یعنی یو په توان د سل هم مساوي کېږي لیو سره. یو په توان د زر بیا هم مساوي کېږي لیو سره. یعنی یو په توان د هر عدد مساوي کېږي لیو سره. نو پی یو به مساوي شي یو په توان د 4 یو مون پی یو په توان د 4 یو مون پی یو په توان د 2 یو سره مساوي کېږي یو په توان د 4 یو په توان د 3 یو مون پی یو په توان د 2 یو مون پی ضرب مثبت مون پی کېږي. مون پی یو په خپل حال باندې. په ریاضاتو کې موږ زده کړي دي مون پی مثبت ضرب مثبت مساوي کېږي لی مثبت سره. مون پی ضرب مون پی بیا هم مساوي کېږي لی مثبت سره. مثبت ضرب منفی مساوي کېږي لی منفي سره. منفي ضرب مثبت هم مساوي کېږي لی منفي سره. یعنی یو ډول علامې چې ضرب کړلی شي مساوي کېږي لی مثبت سره. که چیرې مختلفې علامې ضرب کړلی شي نو حاصل منفي لاسته راځي. نو په دې ډول منفي که چیرې مثبت سره ضرب کړلی شي بیرته منفي لاسته راځي. په دې کې کولی شو منفي لی مثبت سره اختصار کو. منفي لی مثبت سره اختصار کو. منفي او مثبت یو لی یو بل سره اختصار کېږي. نو حاصل به مساوي شي منفي درو سره مساوي کېږي. که چیرې پی صفر قیمت پیدا کوو نو د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو. په دې ډول
پی صفر به مساوي شي پی صفر به مساوي شي صفر په توان دی 4 منفي صفر په توان دی 3 منفي صفر په توان دی 2 منفي ضرب صفر منفي 1 صفر په توان دی هر عدد مساوي کیږي ل صفر سره صفر په توان دی هر عدد ل صفر سره مساوي کیږي یوازې پی صفر مساوي کیږي ل منفي 1 سره یعنی په دې ډول لیکل شو پی صفر مساوي کیږي ل منفي 1 سره نو که چیرې وغواړو مجموعه پیدا کو دی پی یو او پی صفر دی پی یو پر ځای باندې خپل قیمت لیکو یعنی منفي 3 مثبت دی پی صفر پر ځای باندې منفي 1 لیکو منفي 1 نو مساوي بشي منفي 3 مثبت ضرب منفي کیږي منفي 3 منفي 1 مساوي کیږي ل منفي 4 سره په دې ډول کولای شو صدای کو دویم سوال ته دقت وکړئ پی ایکس پولینوم را کړه دا وایي که چیرې همدغه پولینوم د متحول پر ځای 2 وضع کړلی شي مساوي ل 18 سره شي وایي تاسو د کا قیمت پیدا کړئ د کا قیمت پیدا کولو دپاره د متحول پر ځای باندې 2 وضع کوو یعنی پی 2 به مساوي شي پی 2 به مساوي شي کا ضرب 2 په توان دی 3 د متحول پر ځای 2 وضع کوو منفي 2 په توان دی 2 مثبت 3 ضرب x 3 ضرب x د x پر ځای باندې 2 وضع کوو منفي 1 نو پی 2 قیمتي موږ ته راکړه د مساوي ل څو سره ده 18 سره مساوي ده نو د پی 2 پر ځای باندې 18 لیکو 18 به مساوي شي 2 په توان دی 3 اته کېږي اته کا سره مساوي کېږي دا په دې معنا چې 2 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوي دي 2 2 4 4 2 مساوي کېږي ل 8 سره نو اته کا کېږي منفي 2 په توان دی 2 ل 4 سره مساوي کېږي مثبت 2 3 ل 6 سره منفي 1 سره مساوي کېږي منفي 1 18 مساوي اته کا منفي 4 مثبت 6 منفي 1 منفي 4 منفي 1 ل منفي 5 سره مساوي کېږي منفي 5 مثبت 6 مساوي کېږي ل مثبت 1 سره کله چې مثبت 1 د مساواتو نه اړو علامه تغییر کوي یعنی منفي 1 کېږي په دې ډول لیکلی شو او اته کا به مساوي شي 18 منفي 1 ل 14 سره که چیرې دواړه خواوې پر اتو باندې وشو نو د کا قیمت به مساوي شي ل 2 سره د کا قیمت په دې ډول پیدا کولی شو اته کا تقسیم پر اته کا سره مساوي کېږي 14 تقسیم اته مساوي کېږي ل 2 سره په دې ډول ساده کولی شو دریم سوال ته دقت وکړئ په دریم سوال کې پی ایکس پولینوم را کړی ده وایي تاسو پی یو منفي پی صفر قیمت پیدا کړئ بیا هم قیمت ګذاري ده د متحول پر ځای باندې باید یو ځل یو وضع کړو او دویم ځل دپاره صفر وضع کړو دوی په خپلو کې دواړه پولینومونه یو بل سره تفریق کړو یعنې په دې ډول پی یو به مساوي شي یو په توان دی 15 مثبت 6 ضرب یو په توان دی 3 مثبت 4 ضرب x مربع د x پر ځای یو لیکو مثبت لاس x منفي شل لاس ضرب یو منفي شل نو پی یو به مساوي شي پی یو به مساوي شي یو په توان دی 15 یو کېږي مثبت یو په توان دی 3 یو کېږي یو ضرب شپږ له شپږو سره مساوي کېږي شپږو سره مساوي کېږي مثبت یو په توان دی 2 یو کېږي یو ضرب 4 مساوي کېږي ل 4 سره مثبت لس ضرب یو له لسو سره مساوي کېږي منفي شلو
شپږ مثبت څلور لس کېږي، لس مثبت لس مساوي کېږي له شلو سره. نو همدغه شل مثبت شل، همدغه مثبت شل له منفي شلو سره د منځه ځي. یوازې حاصل به کې پاتې کېږي مثبت یو، حاصل به کې پاتې کېږي مثبت یو. که چیرې غواړو پی صفر وضع کړو نو پی صفر پولینوم مساوي کېږي. دا په یاد در سره ولرئ، کله چې پولینوم کې پی صفر غوښتلی دا په دې معنا چې پولینوم کې ثابت قیمت غواړي. که چیرې پی یو غوښتلی وي د ضریبونو مجموعه غواړي نو پی صفر کې که په همدې پولینوم کې د متحول پر ځای باندې صفر وضع کړلی شي، همدا حد هم مساوي کېږي له صفر سره، دویم حد هم له صفر سره، دریم حد هم له صفر سره، څلورم حد هم له صفر سره مساوي کېږي. یوازې ثابت حد منفي شل ده، همدغه منفي شل باقي پاتې کېږي. نو لیکلی شو چې پی صفر مساوي کېږي له منفي شلو سره، له منفي شلو سره مساوي کېږي. نو پی یو پر ځای خپل قیمت لیکو، یو منفي شل، پی صفر مساوي کوم قیمت سره ده د منفي شلو سره. نو یو منفي ضرب منفي مثبت کېږي، منفي ضرب منفي مثبت کېږي، مثبت شل مثبت یو مساوي کېږي له یوویشتو سره. په دې ډول قیمت لاسته راوړلی شو، قیمت په دې ډول لاسته راوړلی شو. څلورم سوال ته دقت وکړئ. یو پولینوم یې راکړی ده، وایي تاسو د متحول پر ځای باندې یو وضع کوئ او د دې پولینوم قیمت لاسته راوړئ. نو لیکلی شو چې درې پی یو مساوي کېږي، درې پی یو مساوي کېږي دوه ضرب یو په توان د درې. د متحول پر ځای یو وضع کوو ځکه موږ ته ویل دي چې متحول پر ځای یو وضع کوي پولینوم ساده کوي. منفي دوه اکس مکعب منفي څلور اکس منفي څلور ضرب یو مثبت پی اکس مثبت اته، مثبت پی اکس مثبت اته. نو درې پی یو پولینوم به مساوي شي، درې پی یو پولینوم به مساوي شي یو مکعب یو، یو ضرب دوه دوه، منفي یو ضرب څلور څلور، مثبت پی ضرب یو. د متحول پر ځای باندې یو باید وضع کړلی شي، پی یو مثبت اته، منفي څلور مثبت دوه، منفي دوه سره مساوي کېږي منفي دوه، مثبت اته مساوي کېږي له شپږو سره. یعنې په دې ډول پی یو د مساواتو نه باید دې طرف راواړو. کله چې مساواتو نه اوړي علامه تغییر کې مثبت د منفي بشي، نو درې پی یو منفي پی یو به مساوي شي. منفي څلور مثبت اته مساوي کېږي مثبت څلورو سره، مثبت څلور مثبت دوه مساوي کېږي له شپږو سره. درې پی منفي پی یو مساوي کېږي له دوه پی سره، درې پی مساوي کېږي له دوه پی یو سره، مساوي به یې ولیکو د شپږو سره، دواړه خواهی به تقسیم کو په دوو باندې. نو د پی یو قیمت به مساوي شي له درو سره. په دې ډول کولی شو قیمت یې لاسته راوړو. پنځم سوال ته دقت وکړئ. دوه پولینوم یې راکړ د پی ایکس کیو ایکس. وایي که چیرې دا دوه پولینومونه د یو بل معادل وي تاسو د ای بي قیمت پیدا کړئ. موږ ویلي دي دوه پولینومونه هغه د یو بل معادل بلل کېږي کله چې حدونه مشابه او د مشابه حدونو ضریبونه یو له بل سره مساوي وي. نو لیکلی شو چې ایکس مکعب حد له ایکس مکعب حد سره مشابه ده، درې ایکس حد له منفي بي ایکس حد سره مشابه ده، ای ایکس مربع حد په کیو ایکس کې نشته. د دې لپاره چې دا حد دا پولینوم کامل پولینوم شي یا دا حد ولري نو صفر ضرب ایکس په توان دی، یعنی ایکس په توان دی ایکس مربع وضع کوو. موږ زده کړي دي کله چې وغواړو یو ناقص پولینوم کامل کو پر ځای صفر ضرب ایکس په توان دی ایم قیمت لیکو. په دې سره دوه کولی شو یو پولینوم په کامل پولینوم باندې تبدیل کو.
نو کله چې پی ایکس کیو ایکس د یو بل معادل وي نو لیکلی شو چې منفي بی ایکس مشابه ده 3x سره نو لیکلی شو چې منفي بی ضریب د x ضریب مساوي ده ل x ضریب یعنی درو سره د دې لپاره چې بی مثبت چې دواړه خواوې به په منفي باندې شو منفي تقسیم منفي مثبت یعنی مثبت بی به مساوي شي مثبت تقسیم منفي منفي نو پی قیمت ل منفي درو سره مساوي کیږي د ا قیمت ax مربع ل 0 پر x مربع سره مشابه ده نو a مساوي ل 0 سره ده a مساوي ل 0 سره ده په دې ډول کولای شو د معادل سوالونه ساده کړو. شپږم سوال ته دقت وکړئ. پی ایکس پولینوم یې راکړه ده وایي که چیرې مساوي 4x مربع مثبت 12x مثبت یو کول په توان د 0 وي منفي لس تاسو یا چې په همدې پولینوم کې د متحول پر ځای دوه وضع کوي قیمت لاسته راوړئ. مخکې د دې چې د متحول پر ځای باندې دوه وضع کو دا په یاد در سره لرئ چې هر عدد په توان د 0 هر عدد په توان د 0 مساوي کیږي ل یو سره هر عدد په توان د 0 مساوي کیږي ل یو سره نو 4x مربع مثبت 12x مثبت یو که چیرې د متحول پر ځای دوه هم وضع کو بیا هم قیمت مساوي ده د دې لومړی حد د پولینوم ل یو سره ځکه موږ زده کړي دي چې هر عدد په توان د 0 مساوي کیږي ل یو سره نو په لاندې ډول لیکو چې پی دوه پولینوم مساوي کیږي پی دوه پولینوم مساوي کیږي یو منفي لس یو منفي لس مساوي کیږي د منفي نو سره ولې د منفي نو سره مساوي کیږي کله چې دوه اعداد علامې مختلفې وي علامات د هغه عدد لیکل کیږي چې لوی وي لس لوی ده لس اعداد لوی ده ل یو څخه علامات د لسو لیکو اعداد تفریق کیږي که چیرې نه لس یو عدد سره تفریق کو ل 9 سره مساوي کیږي نو ځکه یې موږ لیکو چې منفي 9 سره مساوي ده. اووم سوال ته دقت وکړئ. ا پولینوم یې راکړه ده وایي که چیرې دا پولینوم یعنی ا پولینوم متجانس پولینوم وي تاسو وایي د ام او ان قیمتونه پیدا کړئ. یو متجانس پولینوم وي د متجانس پولینوم هغه پولینوم ته ویل کیږي چې د واړو حدونو درجې سره مساوي وي. نو موږ وایو چې لومړی حد د دویم حد سره دویم حد د دریم حد سره باید درجې مساوي وي. په دې کې د یو حد درجه معلومه ده د دریم حد چې مساوي ل 4 سره ده نو د واړو حدونو درجې باید مساوي ل 4 سره شي یعنی د لومړی حدو ام مثبت مثبت 3 باید ل 4 سره مساوي شي. د ام قیمت د پیدا کولو لپاره درې د مساواتونه اړو علامه تغییر کې یا داسې وایي چې لومړی درجه معادله ده په لومړی درجه معادله کې معلوم یو خوا مجهول بل خوا لیکل کیږي. نو کله چې درې د مساواتونه اوړي علامه تغییر کې منفي کیږي نو ام به مساوي شي 4 منفي 3 د ام قیمت به مساوي شي ل یو سره. د ان قیمت د پیدا کولو لپاره ان مثبت 2 هم باید ل 4 سره مساوي شي ان مثبت 2 هم باید مساوي ل 4 سره شي. نو دوه کله چې د مساواتونه اوړي علامه تغییر کی نو ان به مساوي شي 4 منفي 2 کچېرې تفریق کو مساوي کیږي ان ل 2 سره. د ان قیمت په دې ډول لاسته راوړلی شو. اتم سوال ته دقت وکړئ. بیا هم یو پولینوم راکړل شوی ده د بی په نامه یو پولینوم وایي تاسو د دې پولینوم درجه پیدا کړئ په داسې حال کې چې بی او طبیعي اعداد وي. نو چې بی او طبیعي اعداد وي که د بی پر ځای باندې هر د پی او طبیعي اعداد وي که چېرته د پی پر ځای هر قیمت
په وضع کو نو 15 پی مثبت یو لوی راځي نسبت د نورو حدونو توانو ته نو لیکلی شو چې د پولینوم درجه عبارت له 15 پی مثبت یو څخه ده ځکه که چیرې د پی پر ځای باندې فرض کړئ 2 وضع کو 2 15 لس مثبت یو 11 کیږي په دې حد کې که دلته 2 وضع کو 2 2 4 منفي 3 کیږي دلته 11 درجه دلته شواله 3 درجه دلته که 2 وضع کو 2 سره مساوي کیږي نو موږ وایو چې دا پولینوم درجه مساوي 15 پی مثبت یو سره ده د پی پر ځای که هر قیمت وضع کو نو لوی درجه د 15 پی مثبت یو سره مساوي ده دویمې برخې سوالونو ته ښه راغلاست موږ او تاسو به ان شاء الله د کانکور د عمومي بانک د سوالونو ساده کول په 2 برخو کې حلو یوې لومړی برخه که ماته سوالونه ساده کړل کلاس که و سوالونه مو ساده کول دویمه برخه کې به هم په همدې تعداد ساده کوو د نن ورځې برنامه کې تقریبا مجموعاً 15 سواله شولو دویمې برخې سوالونو ته دقت وکړئ 2 پولینومونه یې راکړي دي ای بی په نامه وایي تاسو یې مجموعه پیدا کړئ نو د مجموعې پیدا کول دپاره 2 پولینومونه په دې ډول جمع کیږي دقت وکړئ ای پولینوم مساوي ده ای مکعب مثبت بی مکعب بی پولینوم مساوي ده ای مکعب مثبت منفي بی مکعب د پولینومونو د جمع کولو دپاره مشابه حدونه باید سره جمع کړلی شي په دې ډول کولی شو مثبت بی مکعب د منفي بی مکعب سره د منځه یوسو نو ای مثبت بی پولینوم مجموعه د ای مثبت بی پولینوم مجموعه به مساوي شي ای مثبت بی پولینوم مجموعه به مساوي شي ای مکعب مثبت ای مکعب مساوي کیږي له 2 ای مکعب سره دا په دې ډول ای مکعب مثبت ای مکعب مساوي کیږي له 2 ای مکعب سره یعنی ضریبونه جمع کوو له ای مکعب څخه یو لیکو یو مثبت یو 2 ای مکعب په خپل حال لیکو دا په دې ډول نشو لیکا چې ای مکعب مثبت ای مکعب د مساوي له ای په توان د شپږو سره شي ځکه دوی د جمع حالت کې دي که چېرته دوی د ضرب په حالت کې وه نو لیکیدو څخه مو یوه قاعده لیکله تولونه مو جمع کول بیا ای په توان د شپږو سره مساوي کېدل دا چې د دوی ترمنځ علامه مثبت ده نو ضریبونه جمع کیږي له مکعب څخه یو په نظر کې نیول کیږي په دې ډول یې ساده کولی شو لسم سوال ته دقت وکړئ په لسم سوال کې 2 پولینوم راکړي دي وایي چې که چیرې پی ایکس پولینوم د کیو ایکس پولینوم معادل تاسو د ای او بی قیمت پیدا کړئ موږ معادل پولینوم زده کړی وو وویل چې هغه پولینوم ته ویل کیږي چې مشابه حدونه ولري او د مشابه حدونو توان یو له بل سره مساوي وي یعنې په دې ډول ضریبونه یې له یو له بل سره مساوي نو لیکلی شو چې ایکس په توان د لس ضریب یعنې ای مساوي د ایکس په توان د لس حد له ضریب سره په دې ډول لیکلی شو چې ای مساوي کیږي 4 ضرب لنې 4 ضرب لنې 4 خو اما په چارجوابه کې په دې ډول قیمت شتون کوونه لري نو په دې ډول بوي یعنی لیکل شوی وي چې ای مساوي 4 بي د ظرف حالت ته تبدیل کړی وي یعنی په دې ډول 22 ضرب 2 مساوي کیږي له 4 سره ځکه 2 4 شپږو په دې ډول به لیکلی وي 22 ضرب 2 لانې 4 د 2 به د لانې مخکې وړي وي یعنې 4 ته به جوړ کړي وي توان جوړ کړی وي په دې ډول به لیکلی وي 22 ضرب لانې 4 په توان د 2 که چیرې 4 په توان د 2 نه وي لیکل شوی نو په دې ډول به لیکل شوی لانې 14 حتما به دا قیمت پکې شتون ولري د بی قیمت پیدا کولو دپاره د بی لانې 3 متحول چې د عبارت له ایکس مربع څخه ده د ایکس مربع له ضریب سره باید مساوي ولیکو یعنی په دې ډول بی لانې
3 مساوی دی x ضریب لیاو څه عبارت ده دی x ضریب عبارت لیاو څه ده لیاو سره مساوی نیسو دی b قیمت دی پیدا کول لپاره دواړه خواوې پر لاندې درې شو په دې ډول نو b به مساوي شي یو پر لاندې درې خو اما په چارجابا کې دا قیمت شتون نه درلودلو کله چې ما دا سوال د کانکور لپاره څاره راایستلو په چارجابا کې په دې ډول لیکل شوی و دقت وکړئ چې مساوي 2 پر لاندې 9 سره ده دا په دې ډول هم یو پر درې یو پر لاندې درې هم صورت ته 2 ضرب کړل شوی او هم مهرج ته 2 لاندې درې یعنی هم مهرج ته ضرب کړل شوی 2 د درو توان جوړ شوی و چې مساوي کېږي 2 پر لاندې 9 سره که درې توان سره دا کولی 9 سره مساوي کېږي په دې ډول جواب په پورم کې شتون درلودلو نو د b قیمت مساوي کېږي 2 پر لاندې 9 اصلا کې د b قیمت چې د مساوي یو پر لاندې 3 ده خدای تخنیک کړو په دې ډول 2 هم صورت ته او هم 2 مهرج ته ضرب کړو نو قیمت په دې ډول لیکل شوی وو یو لسم سوال ته دقت وکړئ په یو لسم سوال کې فیکس پولینوم راکړل شوی دی وایي که چیرې یو متجانس پولینوم وي د ام قیمت پیدا کوي متجانس پولینوم کوم پولینوم ته ویل کېږي هغه پولینوم ته ویل کېږي چې د واړو حدونو درجې یو له بل سره مساوي د لومړی حد درجه چې ده 3 مثبت 2 چې مساوي کېږي له 5 سره د دویم حد درجه هم باید مساوي له 5 سره وي یعنی ام مثبت یو دی وای توان یو د کنه ام مثبت یو د دویم حد درجه ده نو باید د لومړی حد درجه سره مساوي یعنی 5 سره نو د ام قیمت پیدا کولو لپاره یو د مساواتونه اړو نو ام به مساوي شي 5 منفي یو له 4 سره په دې ډول کولای شو د متجانس د توان کې د معلومه حد پیدا کو دولسم سوال ته دقت وکړئ یو خط راکړ د وای د دې مشابه حد په ناکای یو حد د دویم حد یا د بل حد هغه وخت مشابه بلل کیږي کله چې تور او د تورو توانونه سره مساوي یعنی د دې مشابه حد کا چیرې ولیکو د 3x مربع y مکعب مشابه حد لیکلی شو په دې ډول مشابه حد x مربع y مکعب بلل کېږي د شلو پر ځای کېدای شي 10 لیکل شوي کېدای شي یو منفي عدد لیکل شوي منفي 11 هیڅ فرق نه کوي ضریبونه د مختلفي خو توانونه باید مساوي خو چارجابا کې په دې ډول شتون نه درلودلو په چارجابا کې لیکل شوی و 4 پر 2 x په توان دي 4 پر 2 بیا هم له 2 سره مساوي کېږي 4 تقسیم 2 2 کېږي نو تاسو به نظر دیغي سوال ساده کوي یعنی تاسو به توان ته ګورئ کله چې توان په دې ډول وي چې د لومړی حد پولینوم یا د لومړی حد توان سره جوړېدلی شي نو په نحه کولی شئ مشابه حدونه کوم حدونو ته ویل کېږي کله چې تورې او د تورو توانونه سره مساوي وي دا قاعده په یاد سره ولرئ سوال بیا ستاسو څخه نه خطا کېږي 2 پولینوم یې راکړي دي وایي که چیرې دا 2 پولینوم د یو بل معادل وي نو تاسو یې د ام مشابه وي د ام او ان قیمتونه پیدا کوي موږ ویل چې هغه وخت مشابه بلل کېږي کله چې تور او د تورو توانونه سره مساوي لکه x توان لاس دا په لومړی حد کې x توان لاس دا نو د دې x توان 2 ان هم باید مساوي له لاسو سره شي یعنی لیکلای شو چې 2 ان باید مساوي له لاسو سره شي د ان قیمت پیدا کول لپاره دواړه خواې پر 2 شو نو ان به مساوي له 5 سره شي په همدې ډول لیکلای شو چې د y توان یعنی 2m هم باید مساوي د y د دویم حد له توان سره شي یعنی لیکلای شو چې 2m مساوي باید له شالو سره شي که چیرې دواړه خواې پر 2 شو نو د m قیمت به مساوي له لاسو سره شي که چیرې همدغه قیمتونه په پولینوم کې وضع کو توانو کې نو یو له بل سره مشابه راځي لکه فرض کړئ د n پر ځای 15 ولیکو دقت وکړئ 2 ضرب 15 لاس کېږي د لومړی حد هم توان د x لاس د یا د x متحولو
کچیرې د ام پر ځای کې متوازه کو لس ضرب دوه شل کېږي د دویم حد پولینوم د وای متحول توان هم شل ده په دې ډول د یو بل مشابه بلل کېږي. څوارلسم سوال ته دقت وکړئ. فکس پولینوم یې راکړې ده وای په دې کې تاسو A4 A3 A2 یعنی A4 A3 او A2 قیمت پیدا کړئ. د دې قیمتونو پیدا کولو لپاره د پولینوم موږ عمومي شکل لرو چې px مساوي کېږي an ضرب x په توان د n مثبت an منفي ضرب x په توان د n منفي په همدې ډول تکرار شوی ac پر پورې. نو موږ لیکلی شو همغه عمومي شکل د پولینوم ته چې a4 مساوي ل لسو سره ده a3 مساوي ل څلورو سره ده a2 مساوي ل دو سره ده. یعنی دې څخه د څلور څخه مطلب څه ده د څلور څخه د هغې متخد ضریب غوښتلی ده چې توان یې څلور وي. نو a4 مساوي کېږي ل لسو سره a3 مساوي کېږي ل څلورو سره a2 مساوي کېږي ل دو سره. په دې ډول یې پیدا کړل شو. که چیرې ویلي چې A0 پیدا کړئ A0 هدف ثابت ده نو مساوي کېږي ل لسو سره. پنځلسم سوال ته دقت وکړئ. A پولینوم یې راکړی وای د دې پولینوم درجه تعیین کړئ. موږ کولی شو د پولینوم درجه په دوه حالاتو کې تعیین کړو. یو کیدای شي چې یو متحوله وي دویم یو څو متحوله وي. دا پولینوم چې دا څو متحوله ده څو متحوله کې هم عمومي درجه تعیینېږي او هم فرعي درجه تعیینېږي. د عمومي درجې لپاره د هر حد درجې باید جمع کړل شي. لکه د لومړی حد توان چې دا 2 ده د دویم حد توان 2 مثبت 15 ده چې مساوي کېږي ل 9 سره. دریم حد چې دا ل 4 څخه عبارت ده. نو عمومي درجه د حد ل لوړ توان څخه عبارت ده چې عبارت ل 9 څخه ده. نو عمومي درجه چې ده عبارت ل 9 څخه ده چې حد ته ټاکل کېږي. که چیرې غواړو فرعي درجه تعیین کړو فرعي چې دا متحول تعیینېږي د متحول تر ټولو لوړه توان فرعي درجه ده چې فرعي درجه یې مساوي کېږي ل 5 سره. عمومي درجه یې حد ته ټاکل کېږي فرعي درجه یې متحول ته ټاکل کېږي چې مساوي فرعي درجه یې ل 5 سره ده. په همدې سوال د نن ورځې درس پای ته رسوو. راتلونکی درس هم د پولینومونو د سوالونو ساده کول ده. بې نهایته مهم دي. هغه څوک چې په ریاضیاتو کې مشکلات لري که چیرې همدغه د بانک سوالونو برنامې تعقیب کړي دوی مشکلات به انشاءالله په بشپړ ډول له منځه لاړ شي. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.